داسې د امارت مخلص سي، داسې مخلص سي لکه مولانا سیف الرحمن صاحب سي مخلص و. د هغه اخلاص وسیله دا وه چې الله تعالی جل جلاله د عظیم فرعون لاسه عظیم شهادت ور نصیب کو. نن د هغه په نامه باندې خلق په خپلو بچیانو باندې نومونه د سیف الرحمن دي. دوه دریو شیانو ته ډېره توجه پکار ده. دا میدان موږ او تاسې وګاټو. خلق وایي یا ګټندوی تکړه ده که ساتندوی، یا نه ګټندوی نه ده ضروري، ساتندوی ضروري ده. نو موږ او تاسو ته اوس پکار ده له دې اصله په ډېر اخلاص باندې له امارت سره کارونه وکړي، په خپلو ذمهواري وکړي، په خپلو ولسوالي وکړي، په خپلو مدارسو کې، په خپلو صفونو کې. یعنې دا هر یو ځان داسې ذمهوار وبولي لکه امیر المؤمنین چې ځان ذمهوار بولي. چې کله تاسې د جهاد ته څوک لارې ته م راوبولي ورسره ودرېږئ، میدان ورسره وګټئ. چې کله میدان وګاټه لما یحییکم په دې جهاد باندې د تاسې ژوند ده. تاسې به دا تروی مالونه اچولي وو، دغه ځایونو کې به د مدارسو کې به په کوم نامه باندې ګرځېدل هستئ. نه الله تعالی د دنیا د عزت حیات درته نصیب کړو. پوه سئ په دې باندې چې کله تاسې د خدای او د خدای د رسول په قدم باندې ولاړ سئ، په هغه طریقه باندې کامیابي خدای درکړه، په هغه طریقه باندې وپالئ، الله تعالی به د ټولو بلاګانو او د تاسو په منځ کې دیوالونه پورته کړي. دیوالونه به پورته کړي، فتنې به در چې بندې سي، د دنیا مسلمانان به تاسو ته را رواني، د تاسې به په ټوله دنیا کې یوه چړچه او داسې پاکې وینې توسوي دي. الله تعالی جل جلاله دې د هغو وینې قبولې کړي او الله تعالی جل جلاله دې موږ ته استقامت را نصیب کړي. محترم وروڼو، یو طرف ته د مبارکي لایق یو، خو بل طرف ته اوس هم له ډېرو بلاو سره موږ مخامخ یو. دې لپاره باید په ډېر اخلاص د امارت هر امر ته لبیک ووایو.